په اسمان کې ګناه دغه بابا آدم علیه السلام ته بابا آدم علیه السلام ته دا دغه اوس چې خدای ویله چې دغه وکړي سجده ورته وکړي شیطان سجده نه ورته وکړي ولخلقتني من النار وخلقته من الطين تکبر یې وکړي ابا واستکبر وکان من الکافرین تکبر یې وکړي لویي یې وکړل زه دا د خټو سره کښېنستی زه اوس به دته سجده څنګه وکړم دا خو د خټو دی زه د اور څخه پیدا یم دا اور چې دی معتبر دی دا عزتمند دی دا سوځونکی دی دا ښایسته دی دا زورور دی د خاورو باندې هر شی ګرځي نو زه به دته څنګه سجده وکړم دا تکبر یې وکړي د دې څه د عمرې ابد دپاره وترټل سو ستا د نیکیو دپاره دغه تکبر ستا د نیکیو دپاره تکبر دا رقم دی لکه د امریکې په هغه دغه کې په ګدامو کې چا جهاز وموښتی په یوه واره اور واستي دغه نیکۍ در سوځي دا تکبر ستا د نیکیو دپاره دی سوځونکی دی الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب عناد نیکۍ دارنګه سوځي چې دا کوټه د بوټو دي لکه د غردو نه درولي د بوټو کوټه دي لکه د غردو نه درولي الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب دا نیکۍ سوځي لکه اور ته چې بوټي لکه بوټي چې اور ته واچوي دارنګه لکه بوټي ته چې اور واچوي دا رقم دا نیکۍ سوځي ګوره دا یوه خبره پکې راغلې ده فرض لمونځ فرض حج فرض زکات دا کلمه روژه فرض روژه دغه چې دی په نه ځي نه ختمیږي نور که تا نفلونه کړي وو که تا وظیفې کړي وې که تا تهجد کړی وو که تا اشراق کړی وو که تا قرآن شریف ویلی وو که تا تسبیح ویلی وو که تا خیرات کړی وو که تا هر څه کړي وو په یوه غیبت باندې په یوه دغه عناد باندې و اور ورولوېدی په یوه وار دې وسوځل ښه نو د دغه د خنجر د غوښ سره برابر سو که نه سو چې د خنجر غوښ خورې برابر سو که نه سو چې د خنجر وینې خورې برابر سو د شراب سره که نه سو چې شراب خورې یو خو موږ مسلمانان یو خدای مهربانه دی کاکا لوی خدای دی لوی خدای څنګه خو لوی خدای دی شک نسته په دې کې کافران د خدای بندگان دي هر کافر د خدای بنده دی ولې امید نسته و دا ته چې دی به دغه کېږي دی به جنتي کېږي لوی خدای دی موږ هم وایو لوی خدای دی شک نسته په دې کې کفر دی چې څوک وایي خدای لوی نه دی لیکن د کافرانو امید نسته د بخښنې چې کلمه نه ووایي نو وجه دا ده چې خدای وایي دا عمل وکړه که ده دا عمل وکړي بیا پر تا باندې خدای مهربانه کېږي که دا عملونه چې خدای درته ول وکړه تا نه کوله بیا د دغه خبرو مستحق بیا نه یې لکه چې خدای درته وایي دا کار وکړه ته نه کوې بیا د دې خبرې مستحق یې چې تا خدای وبخښي خدای مهربانه دی په دې کې شک نسته لیکن تا هلته بخښي چې خدای درته وایي دا عمل وکړه ته به یې کوې ته چې وکړې بیا ته چې هغه عمل چې خدای درته وایي هغه عمل وکړې بیا تا خدای بخښي دارنګه دې نه بخښي خدای چې بس چې تا کول هغه صحیح محترمو